تازه خبر په ایران کې سخته اټومي چاودنه رامنځته سوې یا د چاودنه د ایران بندر عباس کې رامنځته سوې چې د مرګ ژوبلې شمېر تر 600 واوښت. دا چې یاد شدید برید چا څنګه او ولې کړی په اړه ایراني چارواکو څه ویلي بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه په درمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران بندر عباس کې چاودنه د ټپیانو شمېر له 600 واوښت. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران بندر عباس په چاودنه کې د ټپیانو شمېر له 600 تنو واوښت. که څه هم د یادې چاودنې نوعیت او لامل نه دی معلوم، خو دا چاودنه داسې مهال کیږي چې هم مهاله په عمان کې د ایران او امریکا د خبرو دریم پړاو پیل سوی دی. بلخوا د ایران د نفتو د تصفیې ادارې ویلي چې دا چاودنه او اورلګېدنه له تصفیه خونو، سون موادو او د تیلو له پایپلاینونو سره هیڅ تړاو نه لري. ایراني چارواکو ویلي چې د چاودنې غږ تر 10 کیلومترو پورې اوریدل سوی دی. د یادونې وړ ده چې په 2020 کال کې د همدې بندر کمپیوټرونه د یوه سایبري برید له امله زیانمن سوي وو چې د لارو او اوبو د تګ راتګ پر سیستم یې اغیز کړی وو. بل لور بیا د ایران د سرې میاشتې مشر بابک محمودي رسنیو ته تر دې دمه لږ تر لږه د 4 کسانو مړینه هم تایید کړې ده. سرچینه وایي چې چاودنه نن څه باندې 12 بجې د بندر عباس ښار د شهید رجایي په بندري تاسیساتو کې سوې ده. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.